بسم الله الرحمن الرحیم. نن د کتاب الشرکا دریم درس ته. و اما شرکة الوجوه فالرجلان یشترکان ولا مال لهما على ان یشتریا بوجوههما ویبیغا فتصح الشرکة على هذا. دا مخشه د شرکت درې اقسام تفصیلات تیر شل. شرکت غټ تقسیم په دوه حصے وو. یو شرکت املاک، یو شرکت عقود. یا شرکت عقود بیا په سالره قسمه بنده او پاشه وو. یو قسم شرکت مفاوضه، دوامو شرکت عنان او دریامو شرکت صنایع چې کاریګر شرکت سره وکړو. سلام صورت یې دا شرکت الوجوه. وجوه جمع د واحد یې دا وجه مخ چې دوا درې مخور سړی سره په یو ځای شي. دی په خپل مخوري، په خپل اعتماد، په خپل روب، په خپل سړیتیب او بنیاد باندې کاروبار شي کو مول نه وي سره. بیا چې دای چانه سودو کوي په د بنیار سیکټر کوي اعتماد اخلا کنه د دې په دغه شخصیت باندې خپل وقار و نوم و روب و شهرت باندې دی دا سودو کوي کول او خرڅول کوي مول د دې سره نه وي. په دنن شرکت سے دا بیان ده. و اما شرکت الوجوه و هر چې شرکت وجوه ده فرجلان یشترکان بیا دوا سړي ګډ شي شریکون شي ولا مال لهما ودی د پر مول نوي علا ان یشتریا بوجوههما په دې خبره ګډ شي علا ان یشترا چې دی خریداری کوي بوجوههما په مخ خپل یعنی په خپل تعلقات باندې و یبیغا ودی خرڅول یا کوي تصح الشرکة على هذا بیا صحیح ده شرکت په دغه شی. ان یشتریا اشترا یشتری یشتری یشتریان دغه رنګ یبیغ و یبیغان دا ان نسبه په داخل ده و نونیه د تسنیه ورزولا دا یشتریان نه یا و یبیغان نه یا. هر چې شرکت وجوه ده پس دوا کسون تر شریک شي دی لره مول نوي په دې خبره دی شریک شي چې دی خپل تعلقات باندې کول یا کوي خلک اعتماد پکای په پیر شای په خرڅای و بیا غا شای دی خرڅای بیا دا شرکت یا صحیح ده. وکل واحد منهما و هر یو د دې دوړې ځخه وکیل الاخر وکیل وی د بل د پورا فيما یشتری په شیشه چا دای کوي وکیل په خریداری شوی. شرکت وجوه شه یو شریک چې څه شای وکړو خریداری وکړو پیسې خو نه یې کنه په تعلق یې وکړو په هغه شی نیمه حصہ د دوی و نیمه حصہ د اقبال شریک د پوراوي ویل چې په دغه شرکت شه دای د اقبال ساکاست پورا وکیل وی. فان شرطا ان يكون المشترى بينهما نصفان پس کچره دی دواړه شرط کړلا دا خبره چې مشترا یعنی دا کیم شای چې کړه دا شایده په دې دواړه میون سے په نیمه وی فرقو کذالک بیا منافع یا د غرانګي وی یعنی منافع په نیمه دې په تعلقات په بنیاد باندې سودو وکړه. اس سودو یو کا وکړه او دې دا سره ویلی وی چې مشتو سے چسته شایا کای قیمه خریداری وکړو او مې په غاډاوي نیمه وی تووی نیمه وی مووی اس چې د مال شه قیمه حصہ دی ونه مولا دغه نسبت دې منافع یا ولا يجوز ان يتفاضل فيه ونذ جائزه چې دی تفاضل کو زیادت کو پدیشه. وان شرطا او کچره دواړه دا شرط لګو ان المشترى بينهما اثلاثا چې دا مشترى دا شوا شای چې دا دی په میون شه یعنی 3 تهائی وی درې حصے وی چې په درې حصے دوه حصے دی وی وای حصہ دی بل وی فرق کذالک به منافع یا دا شرکت وجوه شه چې کیم خرید شو شایدا د خرید شوی شی په اعتبار سره د نفع تقسیم یا کېږي. کا خرید شو شای د دوړې په میون شه نیم په نیمه بیا و نفع یا د دې په میون شه نیم په نیمه تقسیمېږي. کچره یو شریک د زیوت نافع شرط ولګو به ا شرط باطل شي لکه په پارین سبق چې دا کیسه تر شوې چې وایي چې غاټه نو اولینی اصل ریپی مثلا دا د وځوخنو باقی غټلی چې پته شي او تقسیمای نو دا شرط فاسد ده. دا نه په پارینی یغه شه چلے د شرکت شه نه پنن شرکت شه چلے دا شرط باطل ده. البته کدا شرط یو لګو چې خرید شو شای و درې حصے باندې تقسیم کو باشه و دوه حصے دی وشي
هغه مول و یو حساب د اقبال شي به په دغه نسبت سره د دې منافع تقسیمېږي چې چا مول دوه حصے د اخته منافع دوه حصے ملاويږي چې چا مول یو حصہ د اخته منافع یو حصہ ملاويږي ولا تجوز الشركه في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ونه جایز کېږي شرکت په لرګي ارجمع کول شي خطاب لرګي ته وایي حشیش وشه ته وایي نر جایز کېږي شرکت وشه پر جمع کول شي والاصطياد او پشکور شي دا ځکه چې دا درې شایونه چې دي او سره یې بیا د دې مسله یا روانه ده چې یعنی کوم شایونه چې الله پاک داسې پیدا کړی دي چې ا د چا په ملک شنه دي په ځنګل شي دي ځنګل شي لرګای چې دا اچ چا کاټ ک دی غدا دغه شرکت نه جایز کېږي دغه رنګ په ځنګل شي یا په دراب شي ورشه دا ورشه چې چا ورب د دی غدا دا بنده قبضه نشته او نو څنګه دغه د پرا وکیل کوي چې مو ته دراب نه وشوره با یخیره جواهر نه لو او شکور شه شکور یا چې چا ونی و د غدا دغه درې شایشه شرکت نشته دا وما استاده كل واحد منهما ودوړه دغه هر یو چې کیم شکور وکړو او احتطبه لیا دغه دوه کسونه زخه چې د شریکون شوی وي دغه دوړه زخه یو کس کیم لرګي ارټل کړل د ځنګل نه په هوا له پس هغه شای د د پورا د چا چار ټل ک دون صاحبه نه د خپل ملګری د پورا دغه ته مباح اشیاء وي مباح معنا راو چې په ارکټ کوله یې سړی ګناګوري نه هغه سره د چا حق و بستانه وي دغه برات شه د شرکت فاسده احکام بیان شل شرکت فاسد هغه دا چې په هغه شه د شرکت د صحیح کېدل شرط زخه هیڅ شرط موجود نشي دغه مسئله دارو مدار په دغه قاعده دا چې کیم شاینه مباح دي مباح په هغه باندې چې سک قبضه وکړو ا د هغه سړی مفت شي په هغه شی د شرکت ضرورت نشته دا ونه په دغه شی وکالت درسته است کې تو به مسله دا چې د خاص ولا لرګي د ځنګل نه دا مفت ملاويږي چې سکیر ټیل کو دا لرګي د غشل د غرانګ په ځنګل شي یا په درابې شي چې کیم خوار د مفت ملاويږي چې سکه وره بي دیغه دا دغه حال د شکور د زناور یاده دغه شای په حاصلول شي شرکت درست نه ده ولې چې شرکت وکالت ته شامل وي و په مباح شای شي وکالت نه صحیح کېږي د چا ولې چې د مباح شي دغه سړی په خپل یا نه مالک چې سه پرې قبضه کړه نه د سړی په خپل یا نه مالک بدای د بل چا وکیل سره جوړی دی شي وای دا اشتراکا و هر کله چې دوا کسان شریک شل ول احدهما بغل وللاخر راویه و یو کاسته پورا خچار دا و د بل د پورا د چمړې ستره غټه بالټی دو یا مشکایدا یسقي علیها الماء چې ارچګای پیغه سره ایب د چمړې غټه بالټی دو چې پیغه باندې ایبر چګای خچار چې دا هغه اریاټو ته یمای و دا خچار د یو دا و د غبل ولا بالټی دو فایبر شي بنده به ایبر چیګری اس په داشه دی دواړه سره شریکون شول چې دای ایبو مې سره پګاړای ول کسب بینهما اس سم را ایبو میجر چیګای و خرسایه دای ایبو مې پګاړای خرسول دا معنا چې چیرې سه مزه په بنا کای لم تصح شرکت نو صحیح کېږي شرکت په دغه ایبه شویل چې ایبو یا مباح دی ایبو یا چې چار چیګ کړه دی غدي ول کسب كله ومصدرا ټولا للذي اخرج د پرادو استقل ما اچرچیږي کړه ایبو وغلیه اجر مثل البغل و دبن دا اجر مثل د بغل ایبو د چمړې بلټي چې دو دغ سړی چیګ کړل اس ایبه ملک اغا دا و د خچر ولتوي بیا مزدیرا ورکېږي چې دمرا ټیم مزدیرا خچار وکړو بیا دتا سمرا پیسې ورکېږي او اجرت شه هغه مر پیسې ودای ورکو کچره ایبو د کینا د خچر ول سړی چیګ کړل بیا وی ایبو د خچر ول سړی شي و دا چا چې بلټي دو ای بلټي ولتوي اجرت ورکېږي خو اجرت مثل چې په یو وطن شه د دمرا بلټي د سمرا کریایي دو وکل شرکت فاسدتن هر فاسد شرکت فرق فيها على قدر راس المال په هر شرکت فاسده شه
نفع په ایک شی په قدر د رأس المال دو د پیسې مطابق نفع دو چې سرمایه د سړی سمرای هغه امر نفع دو و یبطل شرط التفاضل وبطل کېږي شرط د کمی یا د زیاتی که په څه وجه سره شرکت موت شو د شریک چې سمره مول وو په هغه حساب سره نفع تقسیمول شي اس کچره ټول مول دی و شریکو به ټوله منافع د هغه شریک شي او البته د دوام شریک ته د مهنت مطابق اجرت ورکول شي وکایو کس د خپل حصہ نه زیاته نفع وخستل شرط ولګای د ودا شرط باطل شي و اذا مات احد الشریکین هر کله چې مړ شو یو د دوه شریکونو څخه او ارتد یا مرتد شو ولحقا به دار الحرب ولوړو دار الحرب ته د کافر وطن ته لوړو کافر هغه وطن چې ایک سره مسلمان په جنگ حالات شه دي اس دا یا پشان د مړی دا چې مرتد شو و دای لوړو د کفر وطن ته دا بیا نر درې می دا پشان د مړی دا د سره په فکر شه د مړی غونډه معاملہ کیږي بطلات شرکت او باطل شو شرکت په دغه دې صورت شه امام قدری فرمایي چې شریکین زخه د یو شریک انتقال وشو یا یو شریک مرتد شو دارالحرب ته لوړو اس شرکت باطل شو ولې چې شرکت ته پورا د شریک وکیل کې دل ضروری دی اس چې هغه بل انډیول یې مړ دا یا هغه د پراویدای د سشي وکیل شي دا غرانګه چې د سړی مرتد شو دارالحرب ته لوړ دا بیا واپس نر دریمي دا یا حکمان د مړي په حکم شو نو په دا وجه سره شرکت باطل شو ولایس الواحد من الشریکین و د دوړې شریکین ځخه یو کس ته پرایا دا جایز نه دو ان یؤدي زکات مال الاخر چې دای ادا کو زکات د بل مالګری د مول الا باذنه مگر د په اجازه سره ٹھیک شلا د اجازه نه بغیر و زکات نه پرې کوي دوام شریک په حساب چې کی مول اردریمی کا چر د نصاب په اندازا وو نصاب یې مراو بیا د پهلا شریک د پورا د دوام شریک د اجازت بغیر د مول زکات یا استل جایز نه دی ولې چې شریکای نشه یو بلتا که د تصرف اجازت شتا خودی ته په امور تجارت شه د تصرف اجازت شتا او د زکات ادایگی د امور تجارت ځخه نه دو ای البته که اجازت یو ته وک بیا دای زکات ادا کوای شي فان اذن كل واحد منهما لصاحبه فتکچره اجازت وک یو کس د دوړې ځخه خپل ملګری ته ان یو ادیا زکاته چې دای زکات ادا کو د فادا كل واحد منهما د دوړې ځخه هر یو د بل ملګری زکات ادا ک ٹھیک شلا ایز دغه زکات ډبل ادا شو تو دتاول چې زکات مې ادا کا اس تو خپل زکات یا ادا ک دول دا ادا ک غوړې خلاص شله خود ته پتا نه وا چې دول د اول سړی زکات ادا کړای د خپل زکات یا ادا ک ته ول یا ادا ک اس تو د خپل زکات چې کیم ادا کړه دا تو فرضي زکات دغه شه د چې د کیم خپل فرضي زکات ادا کړه د خپل فرضي زکات دغه شه باقی تو چې د زکات ادا کړه دا ود ته پرېک دغه نفل شل دا نفلی صدقه شلا و د نفلی صدقه خو اجازت نو اکا اجازت خو د فرضی زکات او فرضی زکات خو د پخپل ادا ک نو لہذا پاشه د وکالت ضرورت پوته نشو اس چې دا ادا ک دغه ادایگی نفلی صدقه شلا اس چې دا ورسته ادا ک د خپل هیڅ زکات ادا کول نه بعد چې د شریک زکات ادا ک نو دغه ادایگی دای زمين راشه دغه رنګه دغه بل سړی خپل ملګری د ادایگی زمين را سواء برابر خبره دو غلما به اداء الاول قدتا علم وی په ادا کول د اول او لم يعلم ید ته پته نه وی غند ابي حنیفه ته او دا مسله پنځ امام ابو حنیفه صاحب وقالا فرمایلی دي صاحبین یعنی امام ابو یوسف صاحب او امام محمد صاحب رحمهم الله ان لم يعلم کچره دی ته پته نه وا یو بل ته پته نه وا چې شریک خپل زکات ادا کړه دا لم یزمان بیا نه زمين پیږي واسه